فلولا اذ جاءهم بأسنا تضرعوا. الله رب العالمین دا عذاب پیدا ذکر کړي، عذاب چرایشي نو عذاب څه پر رضی الله وی تضرعوا چې داخلك الله رب العالمین ته عاجزي وکي، دا ګناونه پریدي الله رب العالمین ته تسلیم شي. خو لیکن الله رب العالمین وی د خلکو د ازرونه کلک دي، دی دا ګناونه نه پریدي. نو الله رب العالمین دا هغه خلکو حالت ذکر کړي دي، فلما نسوا ما ذکروا به. ارکل چې د خلکو هغه څیر کې پڅ چې پن ور کول کېده عذاب راغی دی ویل چې دا عذاب د دنیا حالات دی وړي زلزلہ د زمکه کله بس بخار کوي خوځيږي، لمر دې بس کله دا لمر او دا سپوږمۍ په منځ کې دا دنیا واقع شي به توريږي، دی عذاب د عبرت وانه خلی. نو الله په دغه ټیم کې ما په هغه امتونو باندې فتحنا عليهم ابواب كل شيء، الله د ارش دروازې می پر اخلاص کړلې. قسم نعمتونه می پر اخلاص کړل، حتى اذا فرحوا تردی پورې چې دوی په هغه څه باندې چې ورکړل شوی په هغه خوشحالي وکړه، تکبر په وکړه. الله وی اخذناهم بغته، الله وی موږ ناڅاپه راونیول. د الله رب العالمین نیول ډېر سخت دي. امام قرطبي رحمه الله په خپل تفسیر کې د دې آیت دلاندې یو حدیث راوړی دی د عقبه ابن عامر رضی الله عنه چې نبی صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې کله یو سړی ګناه کوي او په ګناو د الله رب العالمین په نافرمانی کې اختی او الله رب العالمین ورته څه نه وایي، نو دا دی پوه شي په دې باندې چې دا استدراج دی، الله رب العالمین پریدي خپل تبع ته به ناڅه پراګيري. اکثر خلق د الله رب العالمین نافرمانی کوي، سودونه کوي، غلاګانی کوي، زناونه کوي، نو دا وایي چې الله رب العالمین په دې باندې موږ د څه نه وایي او په دې باندې الله رب العالمین نعوذ بالله راضي دی چې موږ د اعمال کوو، بلکې الله رب العالمین په دې راضي نه دی. الله رب العالمین ته خپل تبع تفریدي به دې یقدم راګيري. نو الله رب العالمین د عذاب نه یره پکار ده. کله چې د الله رب العالمین عذاب راغی باید د انسانان چې په کوم ګناونو کې اخته دي باید د ګناونو پریدي، الله رب العالمین سره تعلق برابر کی، الله رب العالمین ته توجه راوړي. په زید دي چې نور خلکو ته چغي وای یره پلانې موسسه بس ما کومک وکي او پلانې حکومت بس ما کومک وکي، د عذاب چا راوسته ده، د عذاب الله رب العالمین راوسته ده. تعالی چې دا کور ران کړي ده، دا تعالی چا جوړ کړي، دا تعالی حکومت جوړ کړي، تعالی موسسه جوړ کړي، دا تخپل جوړ کړي. الله رب العالمین د لوران کو وصلی رب العالمین ته توجه وکړه، الله رب العالمین ته راوګرځي چې یلا مانه بکه خطا شوی یلا ته معاف. الله وی عذاب دې د پر رضیه تضرع چې داخلك عاجزي وکي الله ته وش عذاب را خلق موسسو ته چغي وي، دا د الله رب العالمین د قهر بل سبب دی چې الله رب العالمین عذاب دې د پر راولي چې الله رب العالمین مونږ ته ځان رعایت کې الله رب العالمین مونږ په ځای دې چې د الله رب العالمین نه کوم کو غواړو نور خلقو ته چغي وو، د نور خلقو نه کوم کو نه طلب کو. دا استغنا د نفس د خلقو نه بے پروايي، د حکومتونو نه بے پروايي، د موسسونو نه بے پروايي. استغنا د نفس یو توید د الله رب العالمین یو نعمت دی چې په خاصو بندگانو باندې کوي. قناعت د نفس چې په لږ څه باندې راځي کېدل. نن مونږ کې مرض دی چې مونږ کې قناعت نشته دی،